بسم الله الرحمن الرحیم. نوی درس ته ښه راغلاست. زموږ تاسو درس په هماغه ډراپ کیپ کې و. تاسو راشئ دلته دا خط انتخاب کړئ، راشئ فارمټ ته، دلته ډراپ کیپ انتخاب کړئ. هر حالت چې تاسو انتخابوئ، دوه پاراګراف دي، دوه ډراپ کیپه جوړ شي. بیا تاسو دلته کولی شئ چې له هر کومه انتخابولی شئ. زه به دا انتخاب کړم. بیا به راشم کسټم برخې ته. دلته نور حالتونه هم دي. کولی شئ چې دا څو لاینه ونیسي. که لاین صفر کړئ دا به مکمل تر اخره راسي. که لاین اضافه کوئ هغومره لاینه دا نیسي. بل د لیټر سایز دومره تاسو وینئ چې سایز یې کمیږي او ډېرېږي. څو لیټره وي. تاسو که دوه حرفه غواړئ، مثلا پی او آر او مثلا نیسئ. هر کار چې کوئ تاسو، خو بهتره یې دا ده چې تاسو یو حرف انتخاب کړئ. د فونټ سټایل څرنګه وي، د نور سټایلونه هم ورکولی شئ، ایټالیک او دا نور. رنګ یې هم بدلولی شئ. تاسو رنګ یې هم بدلولی شئ. راسئ دلته رنګ یې بدل کړئ. هر رنګ چې تاسو انتخابوئ هماغه به انتخاب سي. هماغه اوس فونټ چې د مثال دا کالیبري ده، که غواړئ هغه استفاده وکړئ دا انتخاب کړئ. همدغه سایز انتخابوئ. هر شي چې هماغه سټایل انتخابوئ. فونټ کالر انتخابوئ، بیا دا اوکې کړئ، همدا انتخاب کړئ. بل نمبر سټایل دی. کله چې تاسو نمبرز ولیکئ، ستاسو لپاره به یو سټایل داسې زه به یې د دې سایز زیات کړم. تاسو وینئ چې نمبر سټایلز دا خاص سټایلونه دي د نمبرو په خاطر. تاسو وینئ چې نمبرو کې تغیرات راځي. دا خاص سټایلونه دي د نمبر سټایل. بل لیګیچر دی. لیګیچر چې دا یو خط ته خاص تغیرات پکې راولي. مثلا زه لیکم چې she is مثلا fine. تاسو ګورئ کله چې زه دا انتخاب کړم، تاسو لیګیچر ته راسئ. لیګیچر انتخاب کړئ. تاسو اف آی وینئ، په اف آی کې لږ فرق راسي. صحیح ده. تاسو کله ستندر لیګیچر انتخاب کړئ، په اف آی کې تغیرات راځي، چې دا د لیګیچر معنی دی. لیګیچر اصلي ډېره غټه موضوع ده، او لیګیچر خپله د کله چې تاسو مثلا خط ته بعضې خاص سټایلونه دي، تاسو دا سټایل صحیح ده. دغه علامې چې تاسو وینئ د تغیرات سره راولي، د ایچ او دا نورو کې دته لیګیچر وایي. خو ما داسې خاص فونټ پیدا نه کړو چې دا لیګیچر پکې عملي کړم. بیا هماغه کالیبري تاسو لپاره مې هماغه کالیبري انتخاب کړو. بل سټایلسټیک سیټ دي. تاسو په دې کې هم خاص حالتونه دي چې هماغه انتخاب کړئ بیا هماغه انتخابېږي. دا هم همدغه د نور شکلو لپاره دي، دا شکلو لپاره دي. بل الټرنیټیو سټایلسټیکس دي. دا هم همداسې دي. همه خط ته ګورئ، د همغه مطابق نور خط جوړېږي. بل سوش ده. سوش هم په خاص فارمټو کې استفاده کېږي. تاسو راشئ دلته درامه شو یو خط ته، همدا خط مثلا تاسو دغه ځای کې وینئ، دلته یو دومره ځای ته دغه ځای ته سوش ویل کېږي، چې دا هم په خاص فونټو کې استعمالیږي. بل به راشو فارمټ برخه کې. فارمټ برخه نور هماغه د پاورپوینټ فارمټ ده، فقط دلته یو ټینټ اضافه شوی. تاسو راشئ ټینټ ته. ټینټ داسې یو حالت ده چې یو رنګ اخلي، د هغه لپاره ډېر ترکیب جوړېږي. تاسو هر رنګ چې غواړئ ترکیبات یې خپل جوړېږي دلته. زه دا رنګ انتخابوم. تاسو وینئ چې خاص ترکیبونه جوړ شوي. هر ترکیب چې زه غواړم هماغه انتخاب کړئ. تاسو وینئ چې ما ټینټ انتخاب کړو. که زه شفل ټینټ انتخاب کړم، تاسو وینئ هر ټینټ چې زه انتخاب کړم هماغه انتخابېږي. بل کارونه په پکچر کې هم خبرې کړې وې. زه به راشم یو څو پکچر دلته انزرټ کړم، دوه پکچره. یو به دا پکچر راواخلم، بیا به راشم انزرټ ته، هوم ته به راشم، را به شم پکچر ته، را به شم له دې څخه بل پکچر به هم راواخلم، دا به انزرټ کړم. تاسو وینئ چې دوه عکسه انزرټ شو. راشئ دا روټیشن یې بدل کړئ. موږ سینټ ټو بیک، برینګ فورورډ او سینټ بیکورډ لرو. دا د ټیکس لپاره ډېر استعمالیږي، خو د عکس لپاره موږ له سوپ ډېر استفاده کوو. اوس راشئ دلته فارمټ ته، دا سوپ ایمیج ته کنټرول ونیسئ. ستاسو لپاره به سوپ فعاله شي.
اوس سوپ فعال شو، تاسو کولی شئ چې دا سوپ